او امام بخاری رحمت الله علیه یو بل حدیث وروړی دی د یو خلاصه دا چې په منځ کې افتراش سنت دی. افتراش مطلب دا چې شیب شاسخه ودروي ګوته قبله طرف ته کې کچره عذر او بیا خو بل خبره دو او کینه په چې کیمدو هغه څملای په باندې پوسکشین دته افتراش. امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې افتراش سنت دی. حدیث هم دی حضرت عبد الله بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بچای حضرت عبد الله د حضرت عبد الله زیای حضرت عبد الله هغه عبد الله نو د حضرت عمر عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ زیای هغه حضرت عبد الله نامه ده. نو د خپل پلور حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دغه ولد چې دای په پلاتې باندې نوستای ول مینس کو بیا د هل مینس دغه شریک پلاتې باندې شنو چې کله المینس پیراکا یا پانا باندې خپل پلور ورته تو څنګه المینس وکړه دا ورته بیا تو خو دغه مینس کا مو خو دغه است ولله مو چې د مینس د صحیح وي ځکه مو داس وکړه بیا دا ورته چې ان رجلی لا تحملانی د مو وزن چې کیم دی هغه د مو پښې نشي برداشت کولای. مطلب دا و چې زه معذور یم د عذر په حالت کې هر قسم جایز دی خو چې سړی عذر نه یو په یو واقع تشهدي مخته بیان کې انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت انك تفعل ذلك فقال ان رجلي لا تحملاني. یا چې په منځ کې سنت طریقه دا چې شیب شو ودراوي کینه شو څملاوي افتراش او چې کیما مول مینس کا هغه د مجبوری و ځکه چې د مو او پښه د مو د جسم وزن نشه برداشت کوله. نو صحابي فرمایي چې سنت طریقه دا چې شیب شو دراوي کینه شو کښنی او غیر مقلدین دا خبره بیانوي چې نه بلکې تورک افضل دی تورک بهتر دی تورک سنت دی. تورک دا ته چې دوی سره شو شي طرف ته وبسي او په جسم باندې وکښینه دا ته تورک. نو امام بخاری وا خبره بیانوي د الله نبی بل خبره بیانوي خو غیر مقلدین دغه دوی سره خبره مخالفت کوي. غیر مقلدین خدا وعده د چې مش د امام بخاری خبره مانی مش د نبی علی السلام خبره مانی خو په دغه وخت کې دغه دوی سره د خبره مخالفت کوي. او بیا چې کله صحابي د سنت لفظ وخلی کسي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره وایي چې انما سنت چې سنت طریقه دا د په منځ کې چې شیب شو دروي کنه دا صحابي بیان کړی دي کسي د صحابي کچیر داس لفظ استعمال کو هغه د نبی علیه الصلاه والسلام سنت مراد دی. یعنی چې نبی علیه الصلاه والسلام سنت دا دی چې شیب شو دروي کنه شو رنگوي. دوی حواله د ذکر او امام شافعي رحمت الله فرمایي چې کله د نبی علیه الصلاه والسلام صحابه کرام صحابه هغه د سنت لفظ استعمال کو یا د حق لفظ استعمال کو دغه مراد نبی علیه الصلاه والسلام سنت دی. قال الشافعي واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنه والحق الا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. کتاب الالام جلد 1 صفحه نمبر 479. یا چې د امام د نبی علیه الصلاه والسلام صحابه کرام کچره د سنت لفظ استعمال کو دغه د نبی علیه الصلاه والسلام سنت مراد ده. دوما خبره قال ابو عمر واعلم ان صحابي اذا اطلق اسم السنه فالمراد به سنه النبي صلى الله عليه وسلم. عمدة القاري جلد 4 صفحه نمبر 389. یا چې کله د نبی علیه الصلاه والسلام صحابي مطلق د سنت لفظ استعمال کو دغه د نبی علیه الصلاه والسلام سنت مراد. نو عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ خپل بچی ته فرمایي چې کسه په منځ کې افتراش سنت دی دا د نبی علیه الصلاه والسلام سنت دی. انما سنت الصلاه دغه دوی حواله مونږ ته بیان کړل چې کله د سنت لفظ ذکر شي دغه مراد نبی علیه الصلاه والسلام سنت مراد خو غیر مقلدین دا خبره کله نه مانی. آیای چې ادیم حکیم صادق سیالکوٹی بائیں جانب کولے پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے. صلاۃ الرسول صفحہ نمبر 274. یا چې په کین طرف باندې شنستل دوی سره شي طرف ته استل دا ته تورک یې دا سنت. نو غیر مقلدین په دا کې امام بخاری او د نبی علیه الصلاه والسلام مخالفت کړي.